ګرانو مینهوالو سلامونه مې واخلئ ستاسو ورور نعیم خان شاکر په خپل ادبي پروګرام پښتانه لیکوال کې یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ پروګرامونه خو بس د شاعرۍ ریکارډ کولي او د خپل خوږ ګران قدردان ملګري ضمیر خان ضمیر صاحب خواله راغلی یم په دغې هیله چې څه شعرونه ترې ریکارډ کړم او ستاسو سره یې شریک کړم. ضمیر صاحب تاسو ډېره مننه چې موږ ستاسو علاقې ته راغلي او تاسو موږ له ټایم راکړو. مهرباني داسې څوک نشته چې زما سره تر ښاره لاړ شي. په سترګو ړوند یم چې ما بوځي په قلاره لاړ شي. زه به پې بله جرګه وکړم ته غم مه کوه. زه به پې بله جرګه وکړم ته غم مه کوه. بیا مې خبر که دا پیریان چې دې د پلاره لاړ شي. نظم مې په ژوند کې هم چېرته نه و لیکلی. د نظمونو باچایان ډېر دي. دانش ترې زما دا نظم هم ډالۍ دی ځکه چې د هغه د نظم په ترڅ کې دی. لیکلی مې په فیسبوک پې د عنوان یې دی فیسبوک چې دا حاجي صاحب د فیسبوک ته مرکه ته په پنځو کې د دوه موضوعونه کېږي. د فیسبوک پاڼې ته لاړ شه، د یوټیوب پاڼې ته لاړ شه، د هر چا تصویر پکې دی. د فیسبوک پاڼې ته لاړ شه، د یوټیوب پاڼې ته لاړ شه، د هر چا تصویر پکې دی. د ثواب تصویر پکې دی، د ګناه تصویر پکې دی، د خندا تصویر پکې دی، د ژړا تصویر پکې دی. د دنیا خبره نه ده، د دنیا تصویر پکې دی. د دنیا خبره نه ده، د دنیا تصویر پکې دی. مسلمان تصویر پکې دی، یو کافر تصویر پکې دی. مسلمان تصویر پکې دی، یو کافر تصویر پکې دی. نن په یو ځکه حیران شوم د ملا تصویر پکې دی. د هر چا تصویر پکې دی. د هغه تصویر پکې دی، د هغې تصویر پکې دی. یو سرتوری د خواته د کعبې تصویر پکې دی. یو سرتوری د خواته د کعبې تصویر پکې دی. د دادا تصویر پکې دی، د ادې تصویر پکې دی، د ابۍ تصویر پکې دی، د بیبې تصویر پکې دی. د هر چا تصویر پکې دی، د هر چا تصویر پکې دی. یو اشنا تصویر پکې دی، سناشنا تصویر پکې دی، د مولا تصویر پکې دی. یو اشنا تصویر پکې دی، سناشنا تصویر پکې دی، د مولا تصویر پکې دی. د مولا تصویر پکې دی، د انسان تصویر پکې دی، د حیوان تصویر پکې دی، د ارمان تصویر پکې دی، د باران تصویر پکې دی، د قرآن تصویر پکې دی، د جانان تصویر پکې دی، او د غریب تصویر پکې دی. یار د خان تصویر پکې دی. زما غاړې له راتلونکي د زندان تصویر پکې دی. په ایمان تصویر پکې دی، په ایمان تصویر پکې دی، په ایمان تصویر پکې دی. دا ګناه ده، دا ګناه ده، دا ګناه ده، دا ګناه ده. د ایمان خبر نه یم، د باران خبر نه یم، د جانان خبر نه یم، د قرآن خبر نه یم. زه غریب شانتې سړی یم، زه د خان خبر نه یم، د هېڅ چا نه خبر نه یم. نه چې زه ډېر ګناهګار یم که مولا ډېر ګناهګار دی. د مولا تصویر پکې دی، د مولا تصویر پکې دی. دا منم چې ګلونه د سپرلي راټوکېدله، خو خواته یې تېره تېره زغي راټوکېدله. نو د مینې محبت زوري چمړکې ښکاره شوې، ما ولیده په مخ یې تېر سري راټوکېدله. دې ژوند د خلکو پرې نه خوداولې دا فساد چې کله د پښتون د قام بچي راټوکېدله، چې کله د پښتون د قام بچی راټوکېدله.